بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نزه قسم خورم په ورځ د قیامت باندې او نزه قسم خورم په هغه نفس باندې چې سړی ملامت کوي. آیا انسان دا خیال کوي چې مونږ به داغو هډو کې راجمع نکړې شو؟ ولینا مونږ خو داغو د ګوتو د هر بند په ټیک ټیک جوړولو باندې قادر یو. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. خو انسان غواړي دا چې آینده دې هم بدعملي کوي، تپوس کوي اخر کله به راځي هغه د قیامت ورځ. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. بیا چې کلا سترګي وبريخي او سپوږمۍ تور شي او نور او سپوږمۍ یو ځکړي شي، په دغه وخت کې با انسان وایي چرته وتختم. هرگز نه، هلته به هیڅ ځای د پناه نه وي. په دغه ورځ به خاص هم ستا د رب مخې ته ودرېدل وي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. په دغه ورځ به انسان ته خپل وړاندې ورستو ټول عملونه وښودلی شي، بلکې انسان خپل ځان په خپله ښه پیژني کو هر څومره عذرونه پیش کړي. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اے نبی صلی الله علیه وسلم د دې وحی د زرزر یادولو د پاره خپل جبا مخوزوا، د دې در یادول او تاتل وستل زمونږ ذمہ ده. نو چې کله مونږه دالولو نو په هغه وخت کې ته د دې قرت په غور سره اورا او بیا د دې مطلب خودل هم زمونږ ذمہ ده. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هرگز نه، اصل خبره دادا چې تاسو د زر حاصلیدون کې سیز یعنی دنیا سره مینه لرئ او آخرت پرېږدئ. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. په دغه ورځ به سمخونه تازوي د خپل رب طرف ته بګوري او سمخونه به غمگین وي او په دې به پوهوي چې دا غوي سره به سخت سلوک کیږي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هرگز نه، کله چې سا حلق ته ورسی او اویل شي چې چرته دم اچون کېشتا او سړی پوه شي چې دا د دنیا نه ته جدا کېدو وخت دی او پندای د پندای سره یو ځای شي، دغه ورځ به وي ستا رب ته د ورتللو. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. خو هغه نه اختیاو منل او نه منځ کړو بلکې دروغي وګڼل او واپس شو بیا په غرور سره د خپل کور والو طرف ته روان شو. دا طریقه هم ستا لپاره مناسب ده او هم ستا سره خایي او دا طریقه هم ستا لپاره مناسب ده او هم ستا سره خایي. ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. آیا انسان دا خیال کوي چې هغه بګینی هسي به مطلب پرې خو دی شي؟ آیا هغه د معمولی اوبو یو نطفه نه و چې هغه د مور خېټې ته ورسسول کیږي بیا هغه د وینې یو ټوټه شو بیا الله داغه بدن جوړ کړو او داغه اندامونه برابر کړل بیا داغه نه نر او خزا دوه قسمونه جوړ کړل. آیا هغه په دې باندې قادر نه دی چې مړی بیا را ژوندې کړي؟